یاره مله چې په موبایل کې ډیر زیات ضروري تصویران ډیلیټ شوي دي او ډیر ضروري ویډیوګان را چې ډیلیټ شوي دي نو د لپاره به یو طریقه نه وي زه په خپل موبایل کې دغه ډیلیټ شوي تصویران ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړم. هوستا په دغه وخت کې زه تاسو په موبایل کې درې اپلیکیشنان درښیم ماس د دغه درو سره اپلیکیشنان په زړه سره به ته وکولای شي په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړي. هو دوستانو که چیرې تاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ شوي وي یا ویډیوګان ډیلیټ شوي وي نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه وخت کې تاسو په موبایل کې درې اپلیکیشنان درښیم ماس د دغه درو سره اپلیکیشنان په زړه سره به تاسو وکولای شي په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړي. که چیرې اول اپلیکیشن کار نه وکړي دویم اپلیکیشن به کار کوي، که چیرې دویم اپلیکیشن کار نه وکړي نو دریم اپلیکیشن به خامخا کار کوي. نو دا ټول موږ څنګه استعمالولای شو نو راسي په ویډیو کې دروخم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم د ډیسک ډیګر پرو. دوستانو دغه اپلیکیشن ډیر په والا اپلیکیشن د کچیر تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سٹور څخه را ډاونلوډوي نو لته تاسو سرپی غواړئ تاسو برپی ورکوي لاغه بعد بیا دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سٹور څخه را ډاونلوډولای شئ. په دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کمنټ کې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی دا نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه څخه بالکل فری را ډاونلوډولای شئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې دوه اپشنان دي. اول اپشن د سرچ پر لاست فوټوز دلته تاسو ډیلیټ شوي تصویران ریکور کولای شئ او دویم اپشن د سرچ پر لاست ویډیوز دلته تاسو ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته ریکور کولای شئ. په دې کې اول اپشن د سرچ پر لاست فوټوز سمپل به دغه سرچ پر لاست فوټوز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ د سکینینګ روان څو نو دغه وس د موږ مکمل موبایل سکینوي د موږ په موبایل کې هر څونه تصویران ډیلیټ شوي وي هغه به بیرته موږ ته دلته راوړوي هغه به دلته بیرته موږ ته ریکور کړي. نو ګور دوستان تاسو کتلای سکینینګ دلته وس شروع ده تقریبا موږ ته 201 تصویران ګور ریکور کړي دي. سکینینګ وسم ګوره روان ده 240 ته ورسېد 300 ته ورسېد 400 تصویران ګور موږ ته ریکور کو. نو دغه رقم دوستانو ګور د سکینینګ ډیر ټیم اخلي زه په دغه ختموم. نو کله تاسو تصویران دوستانو ریکور کی بیا تاسو کوي څنګه په دا کونج کې درې ډاټ اپشن ده. دغه اپشن به کلیک کوئ. اول اپشن د سلیکټ ال په دې سلیکټ ال کله تاسو کلیک وکړئ اته تصویران تاسو ته ریکور شوي هغه به ټول سلیکټ شي. لاندې ګور بیا تاسو د ریکور اپشن درکوي. په دغه ریکور اپشن به کلیک وکړئ هغه ټول ډیلیټ شوي تصویران به بیرته تاسو د موبایل په ګیلری کې سیو سي. نو ګور سکینینګ وسم روان ده تقریبا 2103 تصویران ریکور کو. نو دا ډیر ټیم اخلي زه بیرته شاته راځم. بیا په دې کې دویم اپشن د سرچ پر لاست ویډیوز په دې کله تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو ته ډیلیټ شوي ویډیوګانې ریکور کوي. نو دغه طریقه دغه رقم د سکینینګ به مکمل شي. دلته به تاسو ته ویډیوګانې راوړوي خالی به بیا په د سلیکټ ال باندې کلیک کوئ هغه ویډیوګانې ټوټل سلیکټ کوئ. لاندې بیا تاسو ته د ریکور اپشن درکوي. په دغه ریکور اپشن کلم دوستانو تاسو کلیک وکړئ نو هغه ویډیوګانې به تاسو د موبایل په ګیلری کې سیوي. نو دا ډیر ټیم اخلي زه بیرته شاته راځم. نو دا دوستانو لمک سره اول اپلیکیشن سي دغه اول اپلیکیشن په ذریعہ سره تاسو د دغه دوه اپشنانو په ذریعہ سره په ډیره اسانۍ سره کولای شئ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته ریکور کړئ. نو اوس راځو دویم اپلیکیشن ته. دویم اپلیکیشن درخوایم د دویم اپلیکیشن نوم د آل ریکوري. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کمنټ کې درکړی دا. نو دغه اپلیکیشن هم تاسو لاغه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن د ډیلیټ فوټو ریکوري د تاسو تصویران ریکور کولای شئ. دویم اپشن د ویډیو ریکوري د بیا تاسو ویډیوګان ریکور کولای شئ او دریم اپشن د اډیو ریکوري د بیا تاسو میوزیک پالن ریکور کولای شئ. طریقه یې وده. نو اوس راځو زه تصویران ریکور کوم. ګوره په دې کې اول اپشن د ډیلیټ فوټو ریکوري په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا د ګوره ټیپ ټو سٹارټ سکینینګ په دغه ګیلری باندې به سمپل تاسو ټیپ وکړئ کلیک وکړئ. کله تاسو په ګیلری باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره د دې سکینینګ شروع سو نو دغه به 100% ته ورسیږي د موبایل کې هر څونه تصویران ډیلیټ شوي وي هغه به موږ ته ریکور کړي. نو انتظار وکړو دوستانو سره موږ سره دغه سکینینګ مکمل شي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره سکینینګ 100% مکمل شو. موږ ته 15140 تصویران ریکور کو او 2 فولډران ریکور کو. نو ګوره ته آل لیکل دي سمپل دغه آل باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ټول تصویران په یوز باندې راړوي. نو دغه رقم دوستانو کوم چیرې دلته تصویران په یو ورسې کول ګوره پورته سلیکټ بټن ده دغه سلیکټ بټن کلیک وکړئ دغه ټوټل ګوره سلیکټ سو. پورته ګوره تاسو ته د ریکور بټن درکوي. په دغه ریکور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټول ډیلیټ شوي تصویران بس تاسو د موبایل په ګیلری کې سیو سي. نو دغه رقم کوم یار فولډر ځان ته سیو کوئ بیرته بیک ته راسي. ګوره د هر فولډر تاسو دلته ځان ته راړوي هغه فولډر خلاص. ګوره په دې فولډر کې 4994 تصویران دي. په دې فولډر کې 1400 تصویران دي. یعنی هر فولډر تاسو جلا خلاصولای شئ جلا هم سیو کولای شئ او ټول په یو ور باندې خلاصولای شئ. نو دلته یعنی په اول اپشن کې تاسو تصویران ریکور کولای شئ. بیرته شاته راځو په دویم اپشن کې تاسو ویډیوګان ریکور کولای شئ او په دریم اپشن کې تاسو اډیوګان ریکور کولای شئ. سیم دغه طریقه ده. نو دا موږ سره دوستانو دویم اپلیکیشن سي دغه دویم اپلیکیشن په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ویډیوګان ریکور کولای شئ. نو اوس راځو دریم طریقې ته. دریم طریقه درخوایم دوستانو
دوستانو دغه درېمه طریقه تر ټولو بهترینه طریقه ده. دغه درېمه طریقې په ذریعه سره تاسو 100% د خپل موبایل ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړلی شئ. خو دغه درېمه طریقه بیا په موبایل کې کار نه کوي. دې لپاره به تاسو سره یو کمپیوټر وي. تاسو په خپل کمپیوټر کې د ډاکټر فون په نامه یو سافټویر انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ بیا به خپل موبایل د کیبل په ذریعه سره ورسره کنیکټ کړئ. هغه ډاکټر فون سافټویر به په خپل موبایل باندې استعمال کړئ. نو تاسو د موبایل ډیټا سي دغه به 100% تاسو ته ریکور کړئ. نو دوستانو ان شاء الله په ډاکټر فون ریکوري باندې به ځان ته ان شاء الله ویډیو جوړوم. خو دغه سافټویر سره دوستانو دغه پیډ سافټویر ده دغه به تاسو پر پو باندې اخلي. لغه بعد دوستانو تاسو دغه سافټویر په ذریعه سره 100% په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړلی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. همدارنګه په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.